اوسئ قدرمنو. په ژوند کې تل شپې او ورځې متوجه اوسئ او هیڅ وخت داسې کار مه کوئ چې چاته تاوان رسیږي، ځکه چې موږ او تاسې خدای پاک دې نړۍ ته رالېږلي یو او انسانان بیا د اسلام چې دی یا د آدم علیه السلام نه واخله تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې د انبیا چې وو دا هم دې ته رالېږل چې دا انسانان یو د بل سره ونه جنګېږي، یو د بل خدمتونه وکړي، یو بل سره مرستې وکړه، یو بل ته لاس ورکړه، یو بل ته سمه لار وښیي. نو دا خدای پاک د دې انسانانو نه ښودل، ځکه به انبیا ورته رالېږل او انبیاو به ورته دا خبرې کولې او ورسره به خپل کتاب و چې ستاسو رب د تاسو نه داسې ژوند غواړي چې تل د ځان سره د نورو خدمت وکړئ، څه چې ځان ته خوښوئ نورو ته یې خوښ کړئ. د آدم علیه السلام نه واخله تر اخره پورې تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پورې بیخي یو رقم یو څه توپیر به پکې راغلی، هغه هم په احکاماتو کې ځینې امرونو کې، یعنې نور ټول یو رقم چې انسانانو ته ګټه رسي، په نړۍ کې خدمت کوي، فساد نه کوي، دا الله ته خوښ کسان دي. او هر هغه څوک چې فساد کوي، فساد یې کاوه، هغوی خدای پاک ته ناخوښه دي او هغوی د ژوند مقصد پرېښی، څه چې خدای پاک را لېږلي وو هغه یې پرېښي او په غلطو باندې، یعنې څه چې الله پاک ورته ښودلي وو، څه چې دپاره چې الله پاک را لېږلي وو هغه یې پرېښودل او د الله سره چې شی وکړه غواړي چې الله پاک تیر باسي، خو الله پاک وایي چې ما نشي تیر باستلی، ځان تیر باسي او ځان خرابوي او د ژوند مقصد د لاسه ورکوي. نو دې شون ته ډېر متوجه شو باید موږ او تاسې. موږ خو دا ماحول داسې جوړ شوی دی چې هر سړی ځان 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 د بل په فکر کې نه، حالانکه موږ او تاسو ټول یو د بل د ګټې دپاره، یو د بل د خدمت دپاره، یو د بل د مرستو دپاره، یو د بل سره د مینې دپاره، یو د بل سره د لاس ورکونې دپاره رالېږلي یو چې موږ او تاسې داسې ژوند په نړۍ کې وکړو چې ډېر خوشحاله. حالانکه موږ او تاسې باید چې شپې وده کېږو چې سبا دې دپاره بیا تادي وي چې سبا راپاڅم او د کارونو لیست، د دندو لیست موږ جوړ کړی وي چې پلانکي سره به مرسته کوم، پلانکي سره به کوم، پلانکي سره به کوم. هغه دا نه دي چې پیسې ورکړه، هغه د ښه لارې ښودل دي، هغې ته خاندونه ورکول دي، هغې ته لاس ورکول دي، هغې په غم کې شریکېدل دي، په خوشحالیو کې ورسره ملاتړ کېدل دي او داسې نور. نو چې کله موږ او تاسې داسې چلګو نو بیا به څه وي، دلته به هم خوشحاله وي، ښه ژوند به ولرو او د مرګ نه وروسته به هغه څه چې موږ او تاسې غواړو هماغه به د هغې نه به خدای پاک ډېر زیات راته راکړه. نو ژوندي اوسئ، اباد اوسئ. روژه راغله د خیر ملا وتړئ، عبادتونه او خدمتونه، یو د بل سره مرستې، دا نه چې درستاخان هم خور کړي او ارګي وایي او ډاډه ګېډه ده نیولي او بس وروره بیا د ماښام مونځ هم نشي کولی او بیا تراویح ته دم لا ماتوي او څه وایي چې بس وروره تراویح ده او نفلونه دي او بس روژه ماتي دي او کشوګیر دي او ذکرونه دي. خدای پاک تاسو ګوري چې تاسو د نورو روژهدارو دپاره څه کوئ، آیا لږ په ځان باندې کمولی شئ که نه دومره وخورئ چې په پوزو در ووځي. پیشلمي ته د بیا زړه نه کېږي خو بیا هم خورئ. په ګاونډي کې د غریب داسې چې هغه یو رقم ترکاري، هغه یتیماني، هغه کونډې بوري، هغه داسې خلک چې د خوراک تسکل څه لري او نه اغوستو ته څه لري. نو دا روژې بیا نه قبلېږي. الله مخادو آباد لره یو بل ته خپل کپ ورکوي، خپل درستاخان د چا سره نیم کوي که غواړئ چې د ژوند مقصد لاسته راوړئ او خدای پاک در باندې په غوسه نه شي. السلام علیکم.